د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو نړۍ د خپرونې قدرمنو مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ به یې. یو ځل بیا ستاسې په درانه حضور کې یو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو، نن داسې یو بنسټ یا داسې یو پروګرام ته راغلي یو چې هغوی ځوانان روزلي دي. ډېری ځوانان ژباړه کوي، ژباړې اصول زده کوي. دلته چې تاسې دا کوم کتابونه ګورئ او لاندې یو پروګرام هم دی چې په څو شیبو کې به پروګرام پیل شي. هلته ځینې استادان او عالمان راغلي دي چې ځوانانو ته د ژباړې اصولو په اهمیت باندې غږیږي. همداراز د ځینو ځوانانو سره چې دغه زده کړې ترلاسه کړي دي او ژباړه کوي، د هغوی سره به هم مرکې ولرو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ په دې خپرونه کې موږ د هغه کارونو نه یادونه کوو چې د ځوانانو لپاره ترسره کیږي او یا یې ځوانان ترسره کوي. نو موږ هم دلته یوه غونډه جوړه شوې وه چې هلته د ژباړې هغه اصول دوی ته ورښیي. نو په دې ډله کې زیاتره ځوانان وو. دلته یو ځوان ولاړ دی، دوی سره به وغږېږو. تاسې مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فرات الله سباون دی. د افغان لیکوال کې د ژباړن په حیث کار کوم او دلته مې مخکې د ژباړې په کله یو روزانیز کورس ترسره شوی و چې په هغه کې ما برخه اخیستې وه او وروسته زه دوی سره ژباړن په حیث باندې دنده ترسره کوم. ډېر ښه. دا راته ووایه، په خپله نن سبا خو دغه ژباړه چې کوي ځوانان هم ډېر ژباړونکي دي او دوی ژباړه کوي. د ځوانانو ونډه څنګه ارزوئ د ژباړې په برخه کې؟ ځوانان خو د یوې ټولنې د ملا تیر تشکیلوي. بلا شکه چې دوی په هره برخه کولی شي فعاله ونډه واخلي. ژباړه زموږ په هېواد کې چې دا خصوصا د وروستیو کې ډېره عامه شوې ده. د ګټو تر څنګ هغوی ځینې نیمګړتیاوې هم لري، خو ځوانانو ته ډېره هدف لري ځکه په ژباړه کې فعاله ونډه اخیستلی شي چې هغوی ته ډېره پورې د بهرنیو ژبو سره اوس بلدتیا لري، لکه عربي ژبې سره، انګلیسي ژبې سره، جرمني، ترکي. نو دوی کولی شي په ژباړه کې نسبت زموږ پخوانیو کسانو ته چې نسبتا سن زیات د ځوانانو ونډه ځکه فعاله چې هغوی په بهرنیو ژبو زیاته بلدتیا لري او دوی ته اوس زمینه مساعد ده. پخوا بهرنۍ ژبې دونه زیات په افغانستان کې نه وې، د هغوی زده کړه نه وه. نو په دې خاطر دوی ونډه زما په نظر کلیدي او مهمه ده. ښه، دا هم ویل چې د ژباړې کې یو مهم شی دا هم دی چې کټ مټ ترجمه باید ونه شي، هغه مفهوم مهم دی. خو تاسو انګلیسي او عربي یادونه وکړه. ځینې هیوادونو فرهنګ او د ادبیات زموږ د هیواد سره بدل دي. که چېرته دا ترجمه کېږي، دغه ټکو ته څومره پام کېږي په ژباړه کې؟ دا خو طبیعي ده چې ژباړه لکه هر شی، حتی که مریض چېرته موږ درمل ورکوو هغه هم ساید افیکټ لري او تاثیر لري. دا صحیح ده چې موږ د بل ژبې ژباړه کوو، یو فرهنګي تاثیر به لري. خو که چېرته موږ په خپله ژبه باندې ډېر پوه وو، فرهنګي تاثیر کولی شو، منفي تاثیر یې کم کړو، یعنې د خپل ژبې کلچر ته وړو. مهمه دا نه ده چې موږ د پردۍ ژبې یو متل دی په هماغه شکل راوړو. موږ ته په خپله ژبه کې موږ هغې ته متلونه لرو، یا مثلا د پردۍ ژبې یوه اصطلاح ده په یو ځای کې کارېږي. موږ کولی شو د خپل ژبې ډېر اصطلاحات لرو، هغې ته کار وکړو. په ژباړه کې چې دا موږ یو ظاهري ژباړې معنا ده د یوې کلمې، یو ضمني معنا ده. تر ډېره موږ باید کوشش وکړو چې ذهني معنا او تصویر چې د کلمې شاته پروت دی په هغې باندې هم ځان پوه کړو او وروسته یې راوژباړو. مطلق هغه لفظي معنا باندې کار ونه کړو. طبعا فرهنګي تاثیر به لري، خو که چېرته موږ په خپله ژبه باندې کامله بلدتیا ولرو نو کولی شو فرهنګي تاثیر یې نسبتا کم کړو. ډېره مننه. تاسو نه ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه چې ځوانان مثلا په دې کې ډېر رول لري، او بله دا چې ځوانان که غواړي چې ژباړن شي، دوی باید په هماغه ژبه باندې ځان حاکم کړي. خصوصا انګلیسي ژبه چې یو نړیواله ژبه ده، ډېره علمي اثار هم شته. په عربي ژبه کې هم په هماغه ژبه باندې باید حاکم اوسي. ډېره مننه. مننه. خیر، ستاسو نه مننه. قدرمنو دوستانو، یو بل تن سره به وغږېږو چې هغوی هم د ژباړې په برخه کې زده کړې کړي دي او تصدیق پاڼې ترلاسه کړه، همدغه پروګرام کې ګډون کړی و. نو راځئ دوی سره وغږېږو. ځوان ژباړونکی دی، دوی سره به وغږېږو. تاسو لومړی خو دې مبارک وي او تاسو که ځان راوپېژنئ. مننه. ژوندی اوسئ. سید منصور سادات یم، یو د فارغینو. خوشحاله یم چې نورو ځوانانو سره یو ځلې بیا د ټولنې د ټولو خوالو او کړاوونو سره د یوه چت لاندې، علمي چت لاندې راغونډ شوي او خپله بریا او پرمختګ لمانځو. ډېر ښه. تاسې خو فارغ شوئ او د ژباړې اصول هم زده کړه، ژباړې به کوئ، علمي اثار به ژباړئ خپلې ژبې ته. په دې کې د ځوانانو دپاره کوم اثار شته؟ د ځوانانو دپاره بیا څومره ګټور دي، څومره اهمیت لري؟ هرومرو موږ ځوانان چې دلته راغونډ شوي یو، د افغان لیکوال ته چې کله راغلو، زموږ هدف هم دا و چې ټولنې ته یو کار وکړو.
موږ وینو چې مو دنیا چې د مخ پیشرفت روانه ده او ژباړې ته ضرورت چلی ځکه ټول هغه مواد درسي مواد چې ته مثلا پوهنتونو کې ترې استفاده کیږي یا مکاتبو کې ترې استفاده کیږي حتی مسلکي ځایونو کې نشي کېدلی په خپله ژبه وي نو همدلته ده چې ژباړې ته ضرورت پیښیږي چې د نورو نړیوالو ژبو څخه خپلې پښتو او یا دري ژبې ته وژباړل شي او همدلته ځوانانو ته یو چانس میلاویږي چې دوی خپل کار وکړي خو دا په ځوان پر تړاو لري چې دوی څومره مثلا هغه کپاسټي دوی څومره زیاته ده او څومره کولی شي اړینو ژمن واوسي خپلو هغه ته وعدو ته چې دی کېږي په دغه بهیر کې په مجموع کې د ځوانانو رول یا د ځوانانو ونډه څنګه ارزوئ؟ دې بهیر کې ځوانانو رول او ونډه زه ډېر مثبت ارزوم ځکه دغه څو دورې چې د اتمه دوره فراغت دوره نو اکثره یې ځوانان دي او همدغه ځوانان دي چې نوی نسل راتلونکي نسل ته خدمت کوي راتلونکي پیړیو ته به خدمت کوي او د ژبې کراوالي ته به خدمت کوي انشاءالله او همدغه ځوانان دي چې موږ تمه ترې لرو چې انشاءالله ښه به واقع شي په آینده کې. ډېره مننه. ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. کور ودان خیر اوسئ. قدرمن دوستانو دلته چې کوم ځوانان روزل شوي دي د ژباړې په برخه کې او د ژباړې اصول یې زده کړي دي یوازې نارینه نه دي یا یوازې ځوانان به ووایم بلکې پیغلې هم دي چې هم د ځوانانو یو مهمه برخه تشکیلوي. دوی سره به دلته زموږ یوه خور ولاړه ده دوی سره به وغږېږو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حامده مقتصد یم د دې درې میاشتنۍ پروګرام یوه محصله. ډېر ښه. تاسې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوئ د ژباړې په برخه کې او څنګه علاقه ته سره پیدا شوه د یوې پیغلې په توګه یا د ځوان قشر د یوې نماینده په توګه؟ لکه څنګه چې زه د ادبیاتو محصله وم غوښتل مې چې د ادبیاتو په اړه د نورو ژبو ادبیاتو په اړه هم وپوهېږم. د همدې له خاطره مې چې لوستل وکړل د ژباړه مې چې ویلې نور کتابونه مې چې ژباړل شوي وو هغه مې ویلې هغو کې ژباړې داسې دقیقې نه وي اشتباهات پکې ول. د دې له خاطره مې غوښتل د افغان لیکوال مرکز ته راغلم او ثبتنام مې وکړ تر څو معیاري ژباړه زده کړم او خپله د خپلې ژبې ته کار وکړم او خپل ادبیات په خپله ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړم. ډېر ښه. په دې کې کوم شیان مهم دي یو ځوان لپاره که یو ځوان وغواړي چې هغوی ژباړه وکړي څه باید وکړي؟ لومړی چې اول غواړي ژباړه وکړي اول دی باید په دواړو ژبو باندې پوه سي د دواړو ژبو په قوانینو که په خپله ژبه وي یا په بله ژبې نه چې ژباړه کوي د هغو په قوانینو هغه دې زده کړي ژبه دې زده کړي او وروسته له هغه نه د هغه متن په ښه توګه ولولي. وروسته د متن نه یې مطلب واخیسته او په خپله ژبه دې هغه متن وژباړي او که همدارنګه دغه هغه اصطلاحات و متلونه او شیان چې د یوې ژبې خپل مال ده هغه ته دې په بله ژبه کې بدیل پیدا کړي او په بله ژبه کې دې وړاندې کړي خپل مطلب په کاره توګه. تر دې ښه ده چې ورته هغه وژباړي د خپلې ژبې متن. ډېر ښه. او دلته خو ماشاءالله موږ نور ځوانان هم ولیدل ستاسې په شمول باندې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده؟ د ځوانانو لیوالتیا ښه ده. راځي همدلته ژباړه کوي زده کوي او وروسته له هغه نه زموږ په صنف کې مو د ټول په لیوالتیا سره یې کار کاوه. کارخانګي به یې ورکوله له کارخانګي نه اضافه دوی ژباړې کولې او ښه دي لیوالتیا یې ډېر ښه. او ځینې کتابونه ژباړل کېږي مثلا مخکې اشاره ورته وشوه د کوچنیانو ادبیات او همداراز ځینې نور کتابونه د ځوانانو دپاره هم داسې کتابونه ژباړې چې ویې ژباړئ په نظر کې لرئ که نه؟ او د روانشناسي زیاتره کتابونه دي د نورو ژبو د ژبپوهنې د هر مسلک اړوند کتابونه دي چې غواړي وژباړي او همدا محصلین دغه شاګردان چې له دې ځای فارغ شوي هغوی یې ژباړي. ډېر ښه. او دا بیا د ځوانانو په قشر کې څومره رول لري څومره مهمه ده څومره اهمیت لري؟ خو لکه څنګه همدا د کتابونو ژباړل او دا علمي اثار ډېرول لکه څنګه چې موږ خپل افغانستان داسې هېواد نه ده چې هغه کې لیکنې ډېرې وسي یا یوه مسلک در مسلک کې ډېرې لیکنې وسي تر هغه ښه ده چې هغه نورو هېوادو کې لیکنې سوي دي او هغه ښه معیاري لیکنې دي. له هغو نه موږ ګټه واخلو او د هغه نه موږ ځان ته داسې یو اثر راوړو چې موږ ترې استفاده وکړو او د خپل تحصیل کچه لوړه کړو او همدارنګه خپله پوهه زیاته کړو. ډېره مننه. قدرمنو دوستانو د خپرونې په دې برخه کې را سره د همدغه بنسټ یا د افغان لیکوال د بنسټ مشر جمال زی صاحب را سره دی. دوی سره به وغږیږو. جمال زی صاحب ځوانان او ژباړه که راته ووایي چې د دې رابطه څنګه ده او د ځوانانو رول او د ونډې د اهمیت په هکله که راته ووایي د ژباړې په برخه کې؟ افغان لیکوال د جوړېدو اصلي فلسفه هم دا وه چې موږ
داسې یو پلیټفارم را جوړ کړو چې ځوانانو ته زمینه هم د کار مساعده شي، هم ټولنې ته د خدمت یو کړکۍ ورته پرانیستل شي. خوشبختانه کله چې موږ دغه انسټیټیوټ پرانیست، له پرانیستې راوروسته موږ ګڼ شمېر ځوانان دلته وروزل، ځوانانو ته هم د کار زمینې برابرې کړي. زه به تاسو ته په هغه د حقیقي معلوماتو له مخې د هغو ژباړونکو له ډلې چې موږ فارغ کړي دي 12 کسانو ته مو حضوري بڼه باندې دلته کاري فرصت برابر کړی، او له شاوخوا 40 کسانو ته موږ غیر حضوري فریلانس بڼه دلته موږ سره کار کوي. دوی د ځینې یو عاید لري، همداراز دوی اکثره د دې ژباړونکو ټولنې ته ډېر ښه کتابونه او کارونه وړاندې کړي دي. یوه وړه بېلګه زه درکوی شم چې موږ یو ژباړونکی دی تقریبا د ماشومانو دپاره 10 کتابونه ولیکل وژباړل، او دغه کتابونه اوس دپاره د ماشومانو دپاره تر ټولو ډېر ښه کتابونه دي او ځکه ډېر ماشومانو ته استفاده کړې. همداراز همدغه ځوانانو ټیم د عادت څوک په نوم یو عادت ځواک په نوم یو کتاب وژباړه چې په دې کې موږ د افرادو، ادارو او د ټولنې د عاداتو بدلون بحثونه شوي دي، او دا د نړۍ په ډېرو پوهنتونونو کې تدریسیږي. تقریبا د دغه کتاب ریکارډ دا دی چې دا چې کله چاپ شوی دی هغه نور 10 میلیونه ټوکه خرڅ شوی دی. نو د دغه کتاب راژباړل ډېر اړین و دغه ټولنې ته. نو دغه ځوانان دي چې موږ کار زمینې او د ټولنې د خدمت لاره. بله دا جمال زی صاحب ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه. ځوانان چې دی په مجموع کې که وګورو افغانستان په نړۍ کې فکر کوم کوم ځای کې مې لوستي و په نړۍ کې دریم هیواد دی چې په خپل نفوس کې ډېر ځوانان لري. یو خو دا چې حوصله هم لري، بله دا چې دغه ځوان قشر ډېر زیات دی، بله دا چې ځوانان انرژي لري نو کولی شي چې ژباړه وکړي او دغه کارونه مخته یوسي. دا ډېره په ځای پوښتنه ده. بالکل موږ تقریبا 63 سلنه نفوس زموږ چې د ځوانان دی، او دا یو ډېر زیات بېساری بېلګه ده په نړۍ کې چې موږ ډېر ځوان نفوس لرو. موږ هغه ځوانان وو چې موږ سره هېڅ د چا سپورټ نه و، نه کومه پروژه وه، نه کوم موسسهي بڼه موږ لرله. موږ خپله ځان دپاره کار پیدا کړی دی او د هغه سیستم هم جوړ کړی دی تر څو پورې نور استفاده ترې وکړي. دلته یو شی ډېر زیات مهم دی، دولت ته ځکه ډېر مسؤلیت ورګرځي. تاسو وګورئ دغه جنرال اویرنس او جنرال انفارمیشن چې په انګلیسي کې وایي عمومي پوهاوی او عمومي معلومات او عامه پوهاوی، بالکل دا ډېر مهم بحث دی د ځوانانو دپاره، خو دا ځوانان نه لري. تاسو وګورئ د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په دې نه دی موافق شوی چې عامه کتابتونونه په ډېرو ښو ځایونو کې ځوانانو ته مهیا کړي. زموږ د مکتب ښوونځي شاګردان چې فارغېږي هغوی د مطالعې په اړه هېڅ معلومات نه لري. پوهنتون کې هم کتابخانې او کتابتونونه نمایشي دي. یعنې موږ ضرورت لرو چې ځوانانو ته مطالعې زمینې مساعده کړو، هغوی ته فکر ورکړو، او دغه فکر ورکول لپاره باید دولت لاس په کار شي. زموږ تمه له ځوانانو معینات څخه هم دا ده، د نور دولتي ادارو څخه دا ده چې سیستمونه دې جوړ کړي. په دې بحث نه کېږي چې خلک ته ځوان ته وایه کار وکوئ زه څه وکړم. دوی باید سیستمونه ورته برابر کړي تر څو پورې ځوان فکر پیدا کړي او ځوان د فکر د مخې مخته لاړ شي. دلته به خلکو نه فیس اخلي او خپل کوم پلیټفارم یا کوم سیستم چې برابر کړی د هغې د مخې نه ځئ. په دې کې داسې کوم څه شته چې کوم ځوان مثلا پیسې ونه لري یا غریب وي، مثلا استعداد ولري، د ژباړې استعداد ولري، او هغه ځوانان غواړي چې راشي تاسو سره مثلا همکاري وکړي، هغې لپاره داسې کوم څه تخفیف یا کوم امکانات شته که نه؟ بالکل. اصلا موږ یو شبکه جوړه کړې وه، ټولو ځوانانو ته مې اعلان کړی و، هغه وړیا ده چې تاسو په دې شبکه کې ځانونه ثبت کړئ. زموږ ټیم به د افغانستان د علومو اکاډمۍ، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون سره په ګډه موږ کمیټه جوړوله او جوړه کړې مو ده چې د دوی دغه کارونه وارزول شي، او کله به چې دوی کار ارزول کېده موږ د ژباړونکي په توګه دوی دلته ځان سره نیوله او دوی ته هم کار ورکوو. ولې اړتیا د دې راپېښه شوه چې اکثره ځوانانو به چې دلته اپلای کوله دوی به هغه پوره پوهاوی د ژباړې نه درلود، شاید په ډېرو ساده اصولو د ژباړې به نه پوهېدل. موږ اړتیا درکړه او دغه د مخې مې انسټیټیوټ جوړ کړ. بالکل دلته د ښوونې روزنې د زده کړې برخه کې هم موږ فرصتونه لرو. هغه زده کوونکي چې نشي کولی زموږ په ټولو پروګرامونو کې بلا عوضه محصلین ناست دي، هغوی زده کړې کوي، او اکثره داسې دي چې موږ نیم صنف کې څوک حتی فیس یې نه وي ورکړی، او موږ هم دوی ته د دې په خاطر چې مرسته هم کړې وي څه نه وایي. یعنې دغه دفتر، دغه انسټیټیوټ د دې د هغه د تجارت برخه انسټیټیوټ نه دی، یعنې کوم بالکل بالکل بالکل. موږ غواړو زموږ خوب دا دی چې په افغانستان کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ چې هغه یوه عامه یا دولتي اداره د خصوصي بڼه اوسیږو،
او دلته د ژبو او ژباړې په یو لوی تخصصي لابراتوار او مرکز بدل شو چې د ټولو ژباړو کیفیت موږ ورځو، ژباړونکي وروزو، د ژبو په برخه کې کار وکړو او هغه رول چې علوم اکاډمي په دولت کې لوبوي موږ په خصوصي سکتور کې ولوبوو. ډېر ښه. بله دا ځینې کتابونه ژباړل کېږي مثلا شاید د ټولنې ته اغېزمن نه یا ګټور نه وي. ښه دا ده چې ګټور او تر ټولو مؤثر علمي کتابونه باید وژباړل شي تر څو زموږ دغه ژبه هم قوي شي او علمي اثار هم ډېر شي چې په همدې سره ژبه هم قوي کېږي. نو دې لپاره مثلا ستاسې پیغام څه دی؟ بله دا چې په دغه کتابونو کې داسې څه شته دی چې د ځوانانو په ویښتابه کې ډېر رول ولري؟ د ځوانانو دپاره مثلا د ارواپوهنې په برخه کې تاسې کوم کتابونه د لاس لاندې لرئ چې وژباړئ که نه؟ ځکه ارواپوهنه د ځوان لپاره ډېره اړینه ده. په افغانستان کې ډېری ځوانان شاید رواني تکالیف او ستونزې ولري. نو دا ډیر زیات مهم بحث دی چې تاسو مطرح کړ تر څو پورې چې کتابونو په انتخاب کې زښته ډیر دقت وشي. مونږ د اوس د پوهنتونونو په سطحه ډیر کم کتابونه لرو د مطالعات لپاره. موږ د ساینس، فیزیک او په ډیرو عمده برخو کې موږ افغانستان انتشاراتو کې یو لوی بدبختی دا ده چې دوی یوازې چون د افغانستان بازار د اقتصاد له نظره مارکیټ آزاد دی، فری مارکیټ دی، دلته قیمت گذاری او د تولید ټول د تجار کار دی، دولت ډیر کم صلاحیت لري. دلته انتشارات معمولا هغه کتابونه چې مارکیټ کې ډیر وچلیږي هغه ته ډیره توجه کوي. په شعر، په داستان، په لنډه کیسه، په روانشناسۍ او په دې ځینې موضوعاتو زموږ درد نه دوا کېږي. اړتیا دا ده چې علمي سورسونه موږ راوژباړو چې اړتیا ده ورته. ډیره مننه جمال زید صاحب، کور مو ودان. د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو د نړۍ د خپرونې قدرمنو مینوالو پروګرام په دې برخه کې یا د خپرونې په دې برخه کې یو تن استاد سید نظیم سیدي چې دوی د ژباړې په برخه کې تدریس کوي او همداراز د ژباړې او همدا ډول د ځوانانو په اهمیت باندې به سره غږیږو. استاد ستړي مه شئ. مننه، تاسو ستړي مه شئ، هر کله راشئ. خدای مو روغ او ژوندي لرئ. ډیره مننه استاد. که دا راته ووایه چې دغه زما پوښتنه شاید ډیره لویه وي، که په ډیرو لنډو ټکو کې ووایه چې د ژباړې اهمیت په څه کې دی او همداراز که وګورو په افغانستان کې په نوره نړۍ کې که وګورو ډیر څېړونکي دي، ډیره ژوره یا هر اړخیزه څېړنه کوي، مګر په افغانستان کې ډیری ځوانان هم لیوال دي. ځوانانو اهمیت په دې کې څه کې دی؟ ځوانان له نیکه مرغه په دواړو برخو کې مهارت لري، هم په څېړنه کې او هم په تحقیق کې. خو لکه د ځوانان ډېرې تمه کیدی شي ځکه ځوانان انرژي زیاتوي، ځوانان له ستونزو سره ډېر مخامخ وي، ځوانان د کله چې په کارځایونو کې په دندو ګمارل کېږي هلته د دغه ستونزو سره مخامخ وي، نو تر تحقیق ژباړې ته ډېر ارزښت ورکوي. البته تحقیق هم کوي چې هغه د دې خپرونې له حوصلې څخه وتلې خبره ده، نو موږ یې په ژباړې باندې بحث کوو. په دې کې شک نشته چې ژباړه د هرې ټولنې هغه بنسټ او اساس جوړوي. تاسو پوهیږئ چې په ګرامري لحاظ د نړۍ تر ټولو غني او معتبره ژبه چې ده هغه عربي ده، ځکه ډېر پراخه او وسیع ګرامر لري. خو که تاسو د عربي ژبه هم وګورئ په کافي اندازه ژباړې لري. او بیا هم که ډېر لرې لاړ نه شو او خپل نږدې ګاونډیو ته راشو چې پاکستان او ایران دي، تاسو پوهیږئ چې په نړۍ کې یو معتبر کتاب په هره برخه کې چې وي، په هر مسلک کې چې وي، ژباړل کېږي، لیکل کېږي، تقریبا یوه یا نهایت یې 2 اونۍ وروسته هغه په ایران او په اردو کې چاپېږي او تاسو پوهیږئ چې په میلیونونو چاپېږي. البته ګروپي کارونه هم پکې کېږي، فردي کارونه هم پکې کېږي. لامل یې دا دی چې دوی هغه د علمي ارزښتونو په هغه اساساتو او ارزښتونو باندې پوهیږي، د دې دپاره یې ژباړي. تاسو پوهیږئ د ټولنو پرمختګونه چې دي هغه اکثرا د تحقیق او د تخلیق تر څنګ د ژباړې له لارې هم کېږي. که تاسو غواړئ چې د نړۍ له مهمو، معتبرو او مهمو ارزښتونو څخه خبر شئ، یوازینۍ د حل لاره یې ژباړه ده. البته ژباړه بیا تاسو پوهیږئ په کتابي بڼه هم ده، د مقالو په بڼه هم ده او بالاخره په خبري برخه کې هم ده. یعنې که موږ هره ورځ ټلویزیون ته ګورو، خبرونه ګورو یا نور ارزښتونه ګورو، د نړۍ د مهمو شیانو نه چې خبرېږو، یوازینۍ علت یې هم دا ژباړه ده. او په دې کې په 100 کې تقریبا 90% د ځوانانو رول دی. ډېر ښه وبخښئ استاده، ستاسې خبره په دې کې کوم مهم موضوعات دي؟ دغه ځوانانو رول خو بېشکه په ژباړه کې شته دی. په دې کې یعنې کوم هغه تخنیکي شیان تاسې ور زده کوئ؟ دوی باید کوم اصول زده کړي کله چې
ژباړې ته راځي په دې کې کوم مهم نقاط دي هغه که په لنډ ډول باندې وایي. دقیقا یو خو د اصولو بحث دی او بل د ارزښتونو بحث دی. تر ټولو مهم بحث دا دی چې موږ ځوانانو ته دغه فکر ورکوو چې کوم ارزښتونه زموږ د ټولنې دي، زموږ ټولنه کومو موادو ته اړتیا لري باید وژباړل شي. یو ځکه د یو هېواد وبخښي استاد خبر نیسم، د یو هېواد د یوې ټولنې ادبیات او فرهنګ د بلې سره شاید تغییر ولري، دا هم باید په نظر کې ونیسي یو ژباړونکی. همدغه مسله ده، زه غواړم همدا توضیح کړم. مثلا موږ دوه شیان لرو، یو ته فرهنګي غنا وایي، یو بل ته فرهنګي یرغل وایي. ډېر ځله داسې کېږي چې زموږ ځوانان ښه موضوعات ژباړي، خو متاسفانه هغه د ټولنې د ارزښتونو سره، فرهنګي ارزښتونو سره، اسلامي ارزښتونو سره، ملي ارزښتونو سره بلد نه وي، یا لکه څنګه چې په کار دی هغسې نشي درکولی. همدا علت دی دوی چې څه راژباړي هغه د ټولنې د فرهنګي یرغل لامل کېږي، د غنا لامل کېږي نه. تر ټولو مهم بحث دا دی چې دوی باید د خپلې ټولنې دغه ارزښتونه وپېژني. څنګه یې وپېژني؟ موږ په ټولنه کې ژوند کوو، په ټولنه کې ټول اساسات پراته دي، دوی باید د دې نه پیدا کړي. زما پوښتنه دا ده چې د ځوانانو اهمیت او ونډې ته په کوم نظر باندې تاسې ګورئ؟ دقیقا لکه مخکې چې ما وویله، دا هغه کارونه دي چې تر ډیره هم تخنیکي دي، هم هنري دي او هم ذوقي دي، او مسلک باندې خو موږ خبره وکړه. کله کله داسې وي چې لکه مخکې ما یاده وکړه چې درانه کارونه موږ مشرانو ته پرېږدو. مثلا تحقیق دی، مشر باید تحقیق وکړي، د هغه وخت باید موږ په ژباړې وانخلو، ځکه هغه د یو بل کار لپاره اماده د انرژي لري. ځوان د دې ته په ټوله معنا چمتو دی، او اهمیت یې پکې نهایت زیات ځکه دی چې ځوان کولی شي چې ټولنې بدلې کړي، ځوان کولی شي چې په ټولنو کې انقلابونه رامنځته کړي. مګر مهمه خبره دا ده لکه مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کوم ځوان باید ژباړه وکړي او په کوم اساس یې باید وکړي. ډېر ځله تاسو لیدلی چې د طب ډاکټر راغلی په انجینرۍ کې ژباړه کړې، یا ادیب تللی په حقوقو کې ژباړه کړې. یوه ستونزه چې رامنځته کېږي هغه دا دی چې موږ کله په دې باندې بحث کوو، موږ وایو تر ټولو مهم اصل دا دی چې په دواړو ژبو باندې په ټوله معنا مسلط کېدل دي، واکمنېدل دي. کله چې ته په دواړو ژبو باندې مسلطه مې، واکمنه مې، مصطلحاتو سره بلد نه یې، ته د یو بل ډول ننګونې سره مخ کېږي. اوس شاید په ادبیاتو کې یو اصطلاح ده تک واژه، شاید یو غیر مسلکي سړی هغه بل شی وژباړي، یا لکه مخکې ما د جنډر بحث وکړو، یا د حقوقو ځینې اصطلاحات دي. زه په دې نه پوهېږم چې کوم اصطلاح د حقوقو باید خوندي پاتې شي، کومه باید وژباړل شي، زه پکې څومره خپلواکي لرلی شم. همدغسې د طب اصطلاحات راوله، شاید تر ما یو ډاکټر په طب کې په هر لحاظ برلاسی صحیح ده، زما به ژبه تر هغې ښه وي، مګر چون مسلک زما نه دی، زه په هغه دغه باندې نه پوهېږم، مصطلحاتو باندې نه پوهېږم، زه یې ښه نشم ژباړلی. ځوانان هم چې کله ژباړې کوي، زموږ ځوانان متاسفانه انرژي هم ضایع کوي، کار هم کوي، خواري هم کوي، خو د خپل مسلک سره سم مخکې نه ځي، هغه کار یې تقریبا په هېڅ حسابېږي، په سین لاګو کېږي. بالکل استاد ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه. د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې پیغام البته اخلم چې هغه ځوانان چې شوق لري او دغه شان لکه تاسو چې ویل چې په دغه لاره باندې ځي، یا نوي غواړي چې دغه ډګر ته راښکته شي ژباړې ته، ځوانانو لیوالتیا موږ ډېره ګورو نن سبا کې، هغوی ته مو پیغام څه دی په ټوله کې؟ ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه هم ده. تاسو پوهېږئ لوستل لیکل چې دي په لوستلو ولاړ دي، چې لوستل نه لیکل نشي کولی او په اړتیاو باندې نه پوهېږي. تر ټولو مهم بحث دا دی چې تر لیکلو ډېر لوستلو ته ارزښت ورکړي، او په لومړي سر کې لوستل باید، ځکه لوستل څو ښېګڼې لري. یو دا چې دی په ډېرو شیانو پوهېږي، ارزښتونه پیدا کولی شي، اړتیاوې پیدا کولی شي، تشې پیدا کولی شي، او بل مهم بحث دا دی چې دی پوهېږي چې کوم شیان باید وژباړم، څنګه یې باید وژباړم. بل بحث دا دی چې ځوانان کله هم چې ژباړه کوي، په دې کې شک نشته چې هنري ذوقي کار هم دی، خو لږ تر لږه اکتسابي کار هم دی، کسب ته هم اړتیا لري. د دې دپاره چې موږ وکولی شو سمې ژباړې وکړو، د ژباړو مراکزونه شته، یعنی یو یې افغان لیکوال دی په دې ډله کې، او موږ ډېر نازولي، ډېر مستعد شخصیتونه لرو چې هغوی په ژباړه کې تجربې لري، پوره لاسته راوړنې لري. نو لږ تر لږه د هغوی لاسنیوی دی، د دغسې مرکزونو کې ټرینینګ لیدل دي، او په خپله ځان پالل دي. د ځان پالل په دې معنی چې دوی باید په ځان خواري وکړي، مطالعه وکړي، اړتیاوې وپېژني، او یو څه ورسره کسب کړي، او د هغې نه وروسته ټولنې ته وړاندې. ډېره مننه استاد، کور ودان. خدای مو ژوندي لره. ډېره مننه. قدرمن دوستانو، دا د ځوانانو نړۍ د خپرونې مطالب. هیله ده چې ټول مطالب مو د پام وړ ګرځېدلي، او هیلهمند یم چې ګرځېدلي به مې وي، ځکه زیاتره مرکې د ژباړونکو سره وي، یا د هغو ځوانانو سره وي چې هغوی ژباړه کوي، یا د ژباړې زده کړې کوي، او دوی هغه علمي اثار ژباړي چې هغه
ټولنې او ځوانانو ته ډېر ګټور دي. نو زموږ دا خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، البته د خپرونې ټول مطالب مو همدومره وو. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر بلې هغې د الله په امان.